السلام علیکم دوستانو. نن د پاکستان په سوپر لیګ کې د پېښور زلمیو لاهور قلندرز لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره شوه. راشد خان په زړه پورې زبردسته لوبه وکړه چې خپله لوبډله یې بریا ته ورسوله. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. لاهور قلندرز لوبډلې د لوبې ټاس وګټي، په خپله د بالینګ پرېکړه وکړه. پېښور زلمي لوبډلې په 20 اورونو کې د 6 لوبغاړو په سوځېدو سره 140 منډې جوړې کړې. بپارا 50 منډې، شعیب ملک 60 منډې، رودرپور هم 60 منډې، همات 23 منډې جوړې کړلې. شهنشاه فریدي په 4 اورونو کې 14 منډې ورکړلې، 3 وکټې واخیستلې. سلمان بیا په 4 اوره کې 15 منډې ورکړلې، 2 وکټې واخیستلې. وایس په 4 اورونو کې 13 منډې ورکړلې، 1 وکټ یې واخیستله. راشد خان بیا په 4 اورونو کې 14 منډې ورکړلې، 1 وکټ یې هم نه واخیست. لاهور قلندرز لوبډلې یاد هدف په 13.3 اوره کې د 6 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. راشد په 15 باله 20 منډې جوړې کړې، ناټ اوټ. حافظ په 18 باله 13 منډې جوړې کړې، ناټ اوټ. ډونک 22 منډې، سمیت 8 منډې، فخر زمان 15 منډې، سهیل اختر 14 منډې، سلمان 21 منډې جوړې کړلې. لوبه یې په 4 وکټو وګټل. د پېښور زلمي لوبډلې بالرانو وابریاز په 4 اوره کې 13 منډې ورکړلې، 2 وکټ یې واخیستلې. ساقب په 4 اوره کې 22 منډې ورکړلې، 2 وکټ یې واخیستلې. مجیب په 4 اوره کې 25 منډې ورکړلې، 1 وکټ یې واخیستله. همات په 2.3 اوره کې 22 منډې ورکړلې، 1 وکټ یې واخیستله. لوبه یې وبایلل. دا و زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو دا ویډیو خوښه سوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.